دوستانو سلام او وخت مو په خیر. هیله د جوړو او خوشاله بیاست. ما تاسو سره وعده کړې و چې موږ به د زده کړو یوه خاصه سلسله پیل کړو چې په هغه کې به د اجتماعي درسونو هغه اړخونه چې په تاریخي لحاظ موږ ته راپاتې دي د هغو سره په مقایسې باندې وړاندې کړو. موږ به دغه لومړۍ سلسله د شرقي مځکې تر ټولو قوي سیاسي کتاب یا د شرقي لیډرشپ یا مشرتوب تر ټولو غني اثر باندې شروع کړو. خوشحال خټک د افغانستان د ایجاد یا د افغانانو د خپلې مځکې د ایجاد د فکر یو هستوي غړی. خوشحال خټک د افغانانو د مځکې او د افغانستان د افغانانو د خپل یو وطن د درلودلو ارمانجن د خپل ویل چې د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. د رنتبور په زندان کې یو کتاب لیکلی چې دغه اثار په خپل زمانه کې او تر اوسه پورې او تر دې وړاندې تر ټولو یو له غنیترینو اثارو څخه بلل کیږي. په نړۍ کې د جمهوریت د ایجاد، د دیموکراسۍ ترویج، د شاهي تر موجودیت او تر نورو نظامونو تر ډولونو پورې یو کتبي قوي ادبي ټولنیز او فرهنګي اثر نشته. دستارنامه یو له هغو اثارو څخه دی چې د افغاني مځکې پر اساس د افغاني دیموکراسۍ، د افغاني جمهوریت او د افغاني فرهنګ هغه اصلي تعبیر وړاندې کوي. یوه اشتباه چې د دیموکراسۍ او جمهوریت په وړاندې موجوده ده هغه دا ده چې خلک فکر کوي چې دغه کانسپټ جمهوریت او دیموکراسي غربي مصطلحات دي. دا په داسې حال کې ده چې جمهوریت او دیموکراسي دواړه د شرقیانو ایجاد دي. دیمو خلک، کراسي حکومت، د خلکو حکومت. د خلکو حکومت په شریعت کې هم اساس او بنیاد دی. قرآن اعظم شان چې امر مشورا بینهم وایي په اسلام کې چې د بیعت اصل شته دا د خلکو د حکومتداري یا د خلکو د واک مسئله ده چې خلک په بیعت سره خپل واک یو واحد کس ته لیږي. نو اسلامي شریعت تر ټولو دیموکرات دین دی. نو د دیموکراسي هغه اصطلاح چې په غربي توګه دلته حاکمه کړل شوې ده یا لوڅوال یا په دغه باندې تعبیر شوی دا یو غلط فکر دی. جمهوریت په عین توګه په اسلام کې ویل کېږي چې همیشه ډېر خلکو چې رایه ورکړله هغه تر دغه پورې معتبره ده. د حقوقو په اړه کې مثلا د یو چا حق ډېر دی، د بل چا د ډېرو خلکو حق ډېر دی او د لږ دا لږ دی. نو دستارنامه د یوه قوي سیاسي لیډرشپ او د یوه بشپړ افغاني محیط د یو بشپړ شرقي مځکې پر اساس باندې لیکل شوی اثر دی چې د یوه مشر دپاره د یوه نظام د رامنځته کولو لپاره د یوې حکومتداري د رامنځته کولو لپاره تر ټولو اساسي بنیاد بلل کېږي. دا کتاب پر 20 هنرونو او 10 خصلتونو باندې ویشل شوی دی. هنر او خصلت دوه جلا شان دي. هنر هغه شی دی چې په طبیعي توګه په یو انسان کې خپله راپیدا کېږي او دا یو د خدای یو ورکړه ده. نو ځکه موږ اوس وایو چې سیاست یوازې تر سیاست پوهانه پورې محدود چاره یا پدیده نه ده. هر څوک کېدلی شي چې سیاسي اوسي چې د سیاست هنر ولري. نو خوشحال خټک په دغه کتاب دستارنامه کې د مشرتوب د لیډرشپ 20 هنره او 10 خصلته بیان کړي. او خصلت داسې یو شی دی چې څوک د یو چا څخه خوی او خصلت اخلي او هغه زده کېدلی شي. هنر تر ډېره ځایه پورې اخیستل کېدلی شي ولې زده کېدای نه شي، ولې خصلت او خوی اخیستل کېږي هم او زده کېږي هم. موږ به یو په بل پسې د دستارنامې بحثونه وړاندې کو او هر بحث به د نن په چوکاټ کې د نن په محتوا کې مقایسه کو او د نن د اسلوب او لارې سره به تاسو ته وړاندې کو. دستارنامه پیدا کړئ. هر هفته به له یوه څخه تر 2 درسونه پورې زه ریکارډ او ستاسو مخ ته کښېږدم. د خپلو کتابونو د خپلو فرهنګي بنیادونو پر اساس موږ کولی شو چې د خپلو ټولو معضلاتو لپاره د حل لاره پیدا کړو. نه موږ ته جمهوري پلټفارم چې جمهوریت یې هغه سیستم دی، جمهوري فکر یې محتوا ده، نه امارت چې یو وارداتي مسئله ده د عربانو او د هغه مسایلو،
نه نورو پلیټفارمونو چې هغه په نړیواله توګه مطرح دي د افغانستان معضله حل کړای شوی. موږ کولای شو چې خپله معضله د خپلو